کوئ لکه سیمې تبه ده هلکه یوه راسه ژر دا چیرې ولې داسې هلکه ته ولې سوړ کېږه خو چې غږ در وکړم ژر راځه د پرون لوی شم تورل خان صاحب نه کې مې تبه ده ته ورسه ډاکټر راوله سر دې خلاص و نه کې بیداره کېږه بیداره خلک چې په یوه کار پسې واسطه دوه کاره نور ورسره کوي وینسې نه کې بیداري وکړه ژر یې ورسه ډاکټر راوله او خان صاحب زما خپله ولاکه شی په واسه کې زه هم داسې ناجوړ یم نو ما تا ته اوس وویل ورسه باره به تا هم وګورې ته ورسه یې ور ډاکټر صاحب راوله اوس ته د رښتیا ګوره جوړ یې نو زه مسخرې درسره کوم ښه نه کې تلواري هله بیداري ښکاره کړه دوه و ډاکټر صاحب راولم دوه کاره ته ورسه راځي خان صاحب دلې راسه ورور دلې کښېنه خیر کې دا دې راوله ډاکټر صاحب په خیر راسه خدای دې په ښه دروازه اشاب لکه دا بلی چې دا خو معلومیږي ډاکټر دی دا بل څوک دی چې د ځان سره جرارې کړی دی او دا په لاس کې چې شي دی دغه دی خان صاحب نو خدای راته ویلو چې بیداره خلک د یوه کار سره دوه کاره نور کوي نو ما هغه دی ډاکټر صاحب دې درته راوستی او چې کار دې خلاص شي ډاکټر صاحب دې جوړ نه کړي دا دی که برکت مې هم درته راوستلی دی او دا شوي دا زما په لاس دا کفن دی تا باندې سم دم دی در باندې کتلی مې دی دا دی جوړ کفن دی خان صاحب ورته وایه چې دا مې وکړه د نفس مسالې خور واچوي دا خلاص شوي دي نفس یې نه غورځي دا کار خلاص دی وروره لا مکې جوړه یوه نیان جرارې کړي دي هم که برکت دی ولاړ ورسه سم یم جوړ یم نه غواړي دا ډاکټر ولاړ اوه خان صاحب نو خو دا کفن خو در سره واخه دا ما مصرف کړی دی دا په کارېږي مه کوئ لکه هی هغه جانه خدای دې صحت درکړي خدای دې جوړ کړي الله بدن مې داسې درکړي دا هډونه مې داسې جیزه چې ماتېږي ته داسې وکړه زه په ژوند خو بروسه نشته و هغه جانه نو زه در معلوم یم چې مریضي مې ورځ در بله ډېرېږي سره زیاتېږي په تکلیفېږم و نو ته داسې وکړه دا بل ورور چې راوغواړی وارې ښه هغه جانه سمه ده ژر راسه سلام علیکم وعلیکم السلام د هغه جان په کار وې دواړه په کار وې وایه هغه جانه څه دې ویله هغه جانه مریضي دې څنګه ده والله هر کس سم یم بیخي ورځ رابله ده بیخي ډېره سوله نجوړي دا وایي تاسو ته معلومه ده چې په ژوند باور نشته مریض یم سټینګ مریض یم نو پر باندې دا کام یو 100,000 باندې جي ښه هغه جانه وای خو زما باندې به تاسو ته نه اخی و خود دا زیزم اخلا او بل برجمه خانه کام یو 15,000 باندې جي ښه هغه جانه دغه پیسې په ما ورسېدلې دا زه کوم هغه جانه دا زه الله تاسو باندې یاس جنی واخی او پر غلام الدین کام یو 8,000 باندې جي دا ولا غوس دا به دا په ورسېدلې هغه جانه نور پر دغه باندې مې باندې جي سن مې خو نو مې راسي شو از موږ هم سایه سن مې قدرت استاد و پر قدرت استاد مې یو 8,000 باندې جي هغه خو ګر سره و سلام علیک را سره پرې شي دی ګر سره لارو لیکه ګر سره پرې شي د دې په دا شرمېږي چې دای به ماته ودرېږي خیر دی لکه نور وای هغه جان عبد الله پر عبد الله باندې چې مې څه باندې دي دغه دی غلام فاروق نه دی واستا وسره تو ویل دغه یو نیم لک پر ما باندې دي نو هغه به تاسو ورکړي هغه جان پرچ شروع کړل هغه جان پرچ شروع کړل خلیر بنده هغه جان ته نه جوړي هغه نه جوړي ته جوړ نه شی وغزو بدسه دله مشتم مه کوئ لکه یاره ښه چې دغه د عملیات خانې ګروپ هم سوځلی و د باندې به خلک ناست وو دا مې هم راوړي
دا د سترګو دی خیر کې په خیر راسه په خیر راسه په خیر راسه سلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام لکه شنه دې وپېژندم ډاکټر صاحب پخوانی مریض دی یم او خدای دې راوله په خیر راسه په خیر راسه مهرباني څه تکلیف ډاکټر صاحب تا خو ما ته ویلي وه چې دا بانجان به هر وخت خورې 3 ګټې لري نه سپین ږیری کېږي آفرین نه دې کور ته غله راوړي او نه سپی در پسې غاپې نه دې داړي نه غاپې نو د خدای مسلمانه ته ما ته وګوره زه په دا ځواني پر کم حال یم صدقه مې کړم دې بانجان دا زه یو ډاکټر سړی یم درواغ نه وایم زه خپل دا وظیفه په ایمانداري سره سرته رسوم څه چې ما ویلې چې زه خپل په کول کې صادق یم رښتیا وایم نه چې شپین ږیری کوي چې بانجان خورې په دغه ځواني کې دې کار درکوي دا کار خلاص دوهم راولاړېږي کور ته دې غله نه در راوړي د غله به دا مجال چې تا همیشه بانجان خورې او ټوخی یم همیشه در سره نو باره چې ته ټوخېږې آفرین ته چې ټوخېږې باره چې غل راسي وګوري وایي دا لکه چې ویښ دي باره د غله دا مجال چې ستا کور ته در واوړې دا رښتیا مې ویلي دي او د سپي ده چې مې درته ویلي چې مال نه به در باندې غاپي وایي داسې نه چې پر دا لکړه مې وایي نو باره قرار چې شي وکړي داسې بغل ونیسي در سره روان سي نو ما رښتیا ویلي دي وروره چې بانجان همیشه خوره دغه 3 ګټې به در رسېږي دې در رسېدلي یم دي مه کوئ لکه